رسول الله يا حبيب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي روژه باید سړی په څه شي باندې ماته کړي؟ نو محترمه مستحب دا دی چې په لندې خرما باندې روژه ماته کړل شي، او که لنده خرما نه وي نو بیا مستحب دا دی چې په وچه خرما باندې روژه ماته کړل شي، او که خرما هم نه وي نو بیا په اوبو سره روژه ماتول مستحب عمل دی. ترمذي اول ټوک او صفحه 140 او ابو داود اول ټوک او صفحه 215 همداراز احسن الفتاوى 4 ټوک او صفحه 10